سلامونه همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. مخکې له دې چې تاسو خپل موبایل خاص کړئ په خپل موبایل کې دغه یو کوډ ضرور استعمال کړئ ترڅو ستاسو موبایل کې څومره شخصي معلومات، ویډیوګانې، تصویرونه او د هغې ترڅنګ کوم ټولنیزې رسنۍ چې دي هغه ټول په دغه یو کوډ سره له منځه یوسي ترڅو د خرڅولو وروسته هغه معلومات کوم بل نفر چې دی هغه پیدا نه کړي. نو ډېر یو اسانه طریقه ده، د دغه کوډ په واسطه تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې ټول معلومات چې دي له منځه یوسئ. ځینې وخت ځینې کسان موبایل فارمټ کړي، د فارمټ په واسطه ټول معلومات چې دي هغه له منځه یوسي، یا هم په کومه بله طریقه دغه معلومات چې دي له منځه وړي. نو د ریکوري په واسطه هغه هم بیرته بیا پیدا کېږي، او ځینې د نورو سافټویرونو په واسطه هم کولی شي دغه معلومات بیرته تاسو پسې را پیدا کړي. نو تاسو ته زه یو بل کوډ درښیم، د دغه کوډ په واسطه تاسو کولی شئ د خپل موبایل ټول معلومات چې دي له منځه یوسئ، یعنې هغه بیرته دوی نشي کولی چې هغه را پیدا کړي. نو ډېره یو اسانه طریقه ده. راځه ما ویډیو ته دغه طریقه درښیم، خو له ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ بیرته دغه ځای کې به دغه کوډ چې دی دغه کوډ ډایل کړئ. صحیح نه؟ ستوری 28 ستوری 48 55 او له هغې وروسته یا هم د دغه علامات نمبر چې دغه به ډایل کړئ، او له هغې وروسته به راشئ دغه به اوکې کړئ. صحیح ده؟ کله مو چې اوکې کړل نو تاسو موبایل کې څومره ډیټا، څومره معلومات چې دي هغه به د تل لپاره له منځه لاړ شي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د خپل موبایل ټول شخصي معلومات، ټول کوم ټولنیز معلومات چې دي هغه له منځه یوسئ. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.